بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو څه به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړ زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او هغوی وایي چې خنو مونږ ولې په الله ایمان راوړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زموږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل نو هغوی د دوزخ وړ دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے مؤمنانو کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړي دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډیر بدې شي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړې ده هغه خورئ څښئ او د هغه خدای له نافرمانۍ څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسو چې کومې بابیزه او غیر ارادي لوړې کوئ یعنې قسمونه خورئ پر هغو مو الله نه نیسي خو کومې لوړې یعنې قسمونه چې تاسو له پوهې او ادراک سره کوئ پر هغو به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې 10 مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې خپلې کورنۍ ته ورکوئ یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې وس نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسو ته څرګندوي
پکار ده چې تاسې شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے مؤمنان، دا شراب، قمار، دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطاني کارونه دي. له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي چې د شراب او خمار په وسیله ستاسې په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسې د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي. نو آیا تاسې له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول نافرمانی څخه رامنه شئ. خو که تاسې حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زمون پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي، هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به ونه نیول شي، په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي. بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني. بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي. الله نیک عمله خلق خوښوي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، الله به تاسې د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسې د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي، د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسې نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي. نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تېری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مؤمنان، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ
او کله تاسې نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسې نه دوه تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کېږي که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوئ یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وصل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون تاسو لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول هر چیرته چې تاسې تمیږئ یعنی اوسیږئ هملته هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توښه هم کولی شئ البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسې راغونډ کړی شوي ورحاضرېږئ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرام میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسې دا قرباني پرې نښه کوئ تر څو چې تاسې ته څرګنده شي چې الله د آسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم خبردار اوسئ الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهېدونکی الله دی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ای پیغمبره دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي که د ناپاکو ډېروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي نو ای هوښیاران د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم ای مؤمنان د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخلي دي هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين له تاسې نه مخکې یوې ډلې همدا ډول پوښتنې کړې وي
بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شو. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی، نه د صائبې، نه د وسیلې او نه حام چې بوتانو ته دې مخصوص کړی شي. خو دا کافران پر الله باندې د دروغ و افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. او کله چې هغو ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي، نو هغوی په ځواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ ونه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدر هم نه وي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مؤمنان، د ځان فکر وکړئ. د بل چا بېلاریتوب تاسې ته څه زیان نشي رسولی که تاسې په خپله پر سمه لاره یاست. د الله لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسې ته دروغ ښیي چې تاسې څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے مؤمنان، کله چې له تاسې نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسې نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسې د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي، نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو، او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا
لمن الظالمين. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا د هغو په ځای دي دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري، له هغو خلقو څخه دې راپاتېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي، او هغوی دې په خدای قسم وخوري ودې وایي چې زمونږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده، او مونږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاتی نه دی کړی. که مونږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیاته هیله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي، یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویرېږي چې د هغو قسمونه وروسته نه چېرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه وویرېږي او د هغه حکم واورئ. الله نافرماني کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي، پوښتنه وکړي چې تاسې ته څه ځواب درکړل شو، نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو، همدا څه په ټولو پټو حقایقو پوهیږي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بل هغه وخت در په زړه کړه چې کله الله وفرمایي چې ای د مریم زویه عیسی، زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی وو، ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه، تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او په آخه عمر ته په رسېدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه، تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکی کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده، تا موزادي ړانده او پیس ناروغان زما په امر رغول، تا مړي زما په امر راویستل، یعنی د مرګ له حالت څخه دې د ژوند حالت ته راویستل. بیا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي، نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي، نو هغوی وویل چې مونږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې مونږ مسلمانان. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة
من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. د هواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله هواریانو وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر موږ باندې له اسمانو د خوړو یو دسترخوان راکوزولی شي؟ نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه ویریږئ که مؤمنان یاست. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وغوی ویل مونږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زمونږ زړه ډاډه وي او مونږ ته څرګنده شي چې تا چې مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان اوسو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. له وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایا زمونږ ربه پر مونږ باندې له اسمانه یو دسترخوان راکوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي او مونږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله جواب ورکړ زه پر تاسې باندې د هغه راکوزونکی یم خو وروسته له هغه چې له تاسې نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي وو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ؟ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و. که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې. ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي. ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندګي وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب. زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی یم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې یم. کله چې تا زه بیرته دروغ وختم نو ته پر هغو څارونکی وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی. إن
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس کته هغه ته سزا ورکړي نو هغوی ستا بندگان دي او که بخښنه ورته وکړي نو څه بر لاس او د حکمت خاوند. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هلته الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي. د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. دلته به هغوی د تل لپاره اوسي. الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول. همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. د ځمکې اسمانونو او ټولو موجوداتو پادشاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثنا ستاینه الله لره ده چې ځمکه او اسمانونه یې هست کړل، رڼا او تیارې پیدا کړې. بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې له منلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هماغه ذات چې تاسې له خټې نه پیدا کړی بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نیټه وټاکله او یوه بله نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده، خو تاسې چې په شک کې لوېدلي یاست. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هماغه یو خدای په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم. ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهېږي او کومه بدي یا نیکي چې تاسې ګټئ له هغې څخه ښه خبر دی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانه داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه. ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه؟ موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربښلی و چې تاسې ته مو نه دی دربښلی.
پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې او کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې مونږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ای پیغمبره که مونږ پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوړي دي. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وایي چې په دغه پیغمبر ولې کومه فرښته نه ده نازله شوې که چېرته مونږه فرښته راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او که مونږه فرښته راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي وو چې په هغه کې اوس دوی اخته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی الله علیه وسلم لتان مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوي دي او پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لو دوی نه څه پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي وایه هر څه یوازې د الله دي هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی خو کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهۍ په خطر کې اچولي دي هغوی یې نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. د شپې په ترږمۍ او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ويزل الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرستو ټاکم هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستوونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه یعنی هغه ته روزي ورکول کېږي نه وایم ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرک کېږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کېږي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویرېږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. په هغه ورځ چې څوک له عذابه وژغورل شو پر هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی.
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي، او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هغه پر خپلو بندگانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لدوی نه پوښتنه وکړه د چا شاهدي تر هر چا لویه ده؟ ووایه زما او ستاسې ترمنځ الله شاهد دی او دا قرآن ماته د وحي په وسیله رالیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړم. آیا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ ووایه زه خو دا شاهدي هېڅکله نشم ویلی. ووایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بېزار یم چې تاسې پکې اخته یاست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کوم کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي. کوم کسانو چې په خپله خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغ و بهتان ووایي یا د الله نښانې دروغ وګڼي. دا یقیني د داسې ظالمانو هېڅکله بری نشي موندلی. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول راپاڅوو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسې هغه انګېرلي برخوال چېرته دي چې تاسې هغه خپل خدایان ګڼلي وو؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نو هغوی به له دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړای چې یعنې په دې دروغو ویلو خوله وازه کړي چې ای زموږ بادار پر تا باندې قسم چې موږ هېڅکله مشرکان نه وو. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خودساخته معبودان تری تم شي. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. لدوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ ږدي ستا خبرې اوري خو حق دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هېڅ نه پوهېږي
او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري. هغوی که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شخړه کوي. نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته همدا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هغوی د دې حق له منلو څخه خلک منع کوي او په خپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهي وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش کې تا د هغه وخت حالت لیدلی شوای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاش کې څه داسې چاره کېدی چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند د هغوی په مخ کې ایښي او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي. هغوی خو دي دروغجن. له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نن دوی وایي ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګ وروسته هېڅکله دوهم ځل پام نه څولی شو. کاشکې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه؟ ای زموږ ربه همدا حقیقت دی. هغه به وفرمایي ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. زیانمن شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼه. کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسیږي نو همدا خلک به ووایي خواشیني ده. له موږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به یې د خپلو ګناهو پیټه یې راخیستی وي. وګوره څومره ناکاره پیټی دی چې دوی یې په اوږو اخلي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. د دنیا ژوند خو یوه لوبه او یوه ننداره ده. په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي. نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره څه ځورېږي. دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري.
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لتانا مخی هم دیر پیغمبران دروغجن گنل شوی خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده. د الله د خبرو د بدلولو وس په هیڅ چا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بیا هم که د هغو خلکو مخړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي نو که دې زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کښېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه. که الله غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولی شول. نو ناپوهه کېږه مه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اورېدونکي پاتې شول مړي نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلېږي. وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري خو د هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. په ځمکه کې خوځېدونکي کوم ساکاښ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې. بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وکم خلق چې زموږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کانه او ګونګیان دي په ترږمو یې کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته یې چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه لږ شان غور وکړئ راوښئ که کله پر تاسې باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا وروستی ساعت را رسېږي نو آیا په هغه وخت کې تاسې له الله نه پرته کوم بل څوک بلئ؟ وایئ که رښتیني یاست. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. په هغه وخت کې تاسې همدا الله بلئ بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنې مصیبت راوستل پر تاسې ځنډوي. په داسې وختونو کې تاسې خپل انګېرلي شریکان هېروئ. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لتانا مخکې مونږ ډېرو قومونو ته پیغمبران لېږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړي.
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. کله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته دا ډینه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستې تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت و چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. په دې توګه د هغو خلکو څټه ویستل شوه یعنې بیخي پرې شو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه درڅخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بېرته درکړی شي. وګوره په څه شان موږ بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ووایه تاسې کله په دې څه فکر کړی دی چې که د الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسې باندې عذاب راشي نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بدعمله خلکو ویرونکي اوسي. نو چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. او کوم خلک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ته به د خپلو سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زه تاسې ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه فرښته یم زه خو یوازې د هغې وحي پیروي کوم چې ما ته را استوله کېږي. بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدی شي؟ آیا تاسې فکر نه کوئ؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د دې وحي د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړی شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي.
خی چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کوم خلک چې شپه او ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي هغوی له خپل ځانه لرې مه شړه. د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته. د دې له پاسه هم که ته هغوی لرې وشړې نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. په اصل کې مونږ په دې توګه له دې خلکو څخه ځینې د دینو نورو په وسیله په ازمایښت کې اچولي تر څو هغوی دوی وګوري ووایي آیا دغه دي هغه خلک چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده؟ هو آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندګان له دوی نه ډېر ښه نه پېژني؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زمون پر آیاتونو ایمان راوړي نو هغوی ته ووایه سلام پر تاسې. ستاسې رب د رحم او مهربانۍ کړنچاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده. دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسې نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپله رویه اصلاح کړي نو هغه ورته بښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او په دې ډول موږ خپلې نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو تر څو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې تاسې چې له الله نه پرته نور بلئ د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړی شوی یم. ووایه زه به ستاسې د نفسي غوښتنو پیروي ونه کړم. که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې موندونکو څخه نه شوم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ووایه زه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ یم او تاسې هغه دروغ ګڼلی دی. اوس زما په واک کې هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسې تلوار نیولي یاست. د فیصلې ټول واک د الله دی. همغه حق بیانوي او همغه ډېر ښه فیصله کوونکی دی. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وایه که چېرته هغه شی زما په واک کې وای چې تاسې په تلوار سره د هغه غوښتنه کوئ نو زما او ستاسې تر منځ به د وخته فیصله شوې وه. خو الله ډېر ښه پوهېږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. له هغه سره د غیبو کلیګانې دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهي. په وچه اوبو کې چې هر څه دي له ټولو څخه هغه خبر دی. له ونې څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پرې عالم نه وي. د ځمکې په ترږمۍ پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه باخبره نه وي. وچ او لانده ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوي. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما غدای چې د شپې ستاسې ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوئ پر هغو پوهېږي. بیا په بله ورځ هغه تاسې د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاڅوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسېږي. په پای کې د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته وښیي چې تاسې څه کوئ. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. پر خپل بندگانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسې څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسې څخه د کوم یو د مرګ نیټه رارسېږي د هغه لېږل شوي فرښتې د هغه ساه اخلي او د خپلې فریضې په سرته رسولو کې یو بڅری لنډون نه کوي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا ټول د الله د خپل حقیقي بادار په لوري بیرته راوستل کېږي. خبردار اوسئ د فیصلې ټولې واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسې له خطرونو څخه ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسې د کړاو په وخت کې په زاریو او په پټه پټه دعاوې غواړئ؟ چاته وایي چې که تا له دې بلا څخه موږ وژغورلو نو موږ به ارومرو شکر ویستونکي اوسو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وای الله تاسې ته له هغې او له بله هر کړاو څخه نجات درکوي بیا تاسې نور له هغه سره شریکان ګڼئ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ویا هغه په دې قادر دی چې پر تاسې کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا ستاسې تر قدمونو لاندې نه یې راپورته کړي یا تاسې په ډلو وویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند وڅکي. وګوره موږ په څه شان په مکرره توګه له بېلابېلو لارو څخه خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو ښایي چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ستا قوم له هغه څخه انکار کوي حال دا دی چې هغه حقیقت دی. دوی ته ووایه چې زه پر تاسې باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د څرګندېدو وخت ټاکلی دی. ډېر ژر به تاسې په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. وإذا رأيت الذين يخوضون
يلحدون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته وګورې چې خلک زمون په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنی اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته البته نصیحت کول فریضه ده ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نشي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښتکوونکی نه وي او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبوله نه کړی شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنی جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم لذوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولای شي نه زیان او کله چې الله موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو آیا موږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکی کړی وي او هغه حیران لالهانده ګرځي راګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته نارې وهي چې داسې راشه دا سمه لاره ده وایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه له خوا موږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړئ. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. المنځ قائم کړئ او د هغه له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ د همغه لوري ته ستاسې ټولو ورتګ دی. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هماغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په حقه پیدا کړي او په کومه ورځ چې هغه وایي چې پاڅئ راټول شئ په همغه ورځ به هغوی هم داسې شي د هغه وینا حق ده
او په کومه ورځ چې شپېلۍ یعنې سور پوکړی شي په هغه ورځ به پاچاهي د همغه وي هغه په پټو او ښکاره هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او باخبر دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ د ابراهیم علیه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا ته بوتان په خدای سره نیسې زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين مونږ په دې ډول ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او اسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی او د دې لپاره مو ښودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید ویې ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرېوته نو ویې ویل په پرېوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين بیا یې چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو ویې ویل دا دی زما رب خو کله چې هغه هم پرېوتله نو ویې ویل که زما رب ما ته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وای فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون بیا چې کله لمر روښانه ولید نو ویې ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی و کله چې هغه هم پرېوت نو ابراهیم آواز وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک کړئ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ما خو یو لوري ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخ اړولی دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او زه هېڅکله له شرک کوونکو څخه نه یم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون د هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسې د الله په کار کې له ما سره جنګېږئ په داسې حال کې چې هغه ما ته سمه لاره راښودلې ده او زه ستاسې له انګېرلو شریکانو څخه نه وېرېږم هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارومرو کېدی شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسې فکرمند کېږئ نه یعنې پند نه اخلئ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون او زه ستاسې له انګېرلو خدایانو څخه ولې ویرېږم چې کله تاسې له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویرېږئ چې د هغو لپاره پر تاسې باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډیېنې وړه ده راوښیي که تاسې څه علم لرئ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن
حقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سمه لاره برابر همغه کسان دي چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان په ظلم نه دی ملوث کړی. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. داو زمونږ هغه حجت چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ، مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو. حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او مونږ ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام غوندې زوجات ورکړ او هر یو ته مو سمه لار وښودله، همغه سمه لار چې د دې نه مخکې مو نوح علیه السلام ته ورښودلې وه او د همغه له اولادې نه مونږ داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته هدایت ورکړ. په دې توګه مونږ نیکوکارانو ته د هغوی د نیکۍ مکافات ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. د همغه اولادې څخه مو زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام ته لارښوونه وکړه، هغوی ټول نیکان. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. د همغه کورنۍ څخه مو اسماعیل علیه السلام، یسع علیه السلام، یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته لار وښوده، له دوی نه هر یو ته مونږ پر ټولو نړیوالو لوړتیا وروبخله. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دغه راز د هغو له پلرونو نیکونو، د هغو له اولادې او د هغوی له ورونو څخه زیاترو باندې مونږ پیرزوینه وکړه. هغوی مو د خپل خدمت لپاره غوره کړل او هغوی ته مو د سمې لارې ښوونه وکړه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا د الله هغه هدایت دی په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چاته وغواړي لارښوونه کوي، خو که کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلي وای. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا همغه کسانو چې موږ ورته کتاب، شریعت او پیغمبري ورکړې وه، اوس که دا خلک د هغه له منلو څخه انکار کوي نو پروا نشته. مونږ څه نورو خلکو ته دا نعمت ورسپارلی دی چې له هغه څخه منکران نه دي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم، همغه کسان د الله له لوري هدایت موندونکي وو، د همغو پر لاره ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې په وظیفه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم. دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دوی د الله صحیح قدر او ستاینه نکړه چې کله چې وویل الله پر کوم انسان باندې څه نه دی نازل کړي. له دوی نه پوښتنه وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی و چې د ټولو انسانانو لپاره روښنایي او هدایت و چې تاسې هغه ټوټې کوئ، لږ څه ښکاره کوئ او ډېر څه پټوئ، او د هغه په وسیله تاسې ته هغه علم درکړی شو چې نه له تاسې سره و او نه ستاسې له پلار نیکه سره. ښه نو د هغه نازلونکی څوک و؟ صرف دومره ووایه چې الله، بیا یې په خپلو دلیل بازیو کې لوبو کولو ته پرېږده. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. د همغه کتاب په څیر دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی، له خیر او برکت نه ډک دی. د هغه څه تصدیق کوي چې له ده نه مخکې راغلي او د دې په خاطر نازل کړی شوی دی چې تاسې د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنې مکه او د هغې په شاوخوا کې اوسېدونکي تنبیه کړئ. کوم خلک چې آخرت مني هغوی په دې کتاب ایمان راوړي او هغوی داسې دي چې د خپلو لمونځونو پابندي کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او له هغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د دروغ بهتان وتړي یا ووایي چې پر ما باندې وحی راغلی ده، په داسې حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وي نازله کړی شوي، یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې وایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم. کاش کې ته ظالمان په هغه وخت کې ولیدلی شي چې هغوی د ځنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او په رښتې په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله ساه، نن به تاسې ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسې په الله پورې د ناحقه څور په ټپلو کولې او د هغه د آیاتونو په مقابل کې مو سرغړونې څخه کار اخیست. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله بووی دادا وستاسې همغسې یک تنها زما په وړاندې حاضر شوئ لکه څنګه چې مونږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وئ. څه چې مونږ تاسې ته په دنیا کې درکړي وو هغه ټول تاسې شاته پرېښي راغلي یاست، او اوس مونږ له تاسې سره ستاسې هغه سپارښت کوونکي هم نه وینو چې د هغو په باب ستاسې دا ګمانو چې ستاسې د چارو په برابرولو کې هغوی هم یو څه برخوال دي. ستاسې ټولې خپل منځي اړیکې پرې کړه شوې او هغه ټول د څخه ورک شول چې تاسې د هغو ګمان درلود. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي
ذلكم الله فأنا تؤفكون د دانې او زړی چونکی الله دی همغه ژوندی له مړي څخه باسي او همغه مړی له ژوندي نه باسي د دې ټولو چارو سرته رسوونکی خو الله دی نو تاسې کوم لوري ته اوښتونکي یاست فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم هماغه د شپې پرده تېروي سهار راباسي همغه شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده همغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو او پرېوتلو حساب ټاکلی دی دا ټولې د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون او همغه ذات دی چې ستاسې لپاره ستوري د بیدیا او سمندر په ترږمیو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځوله وګورئ موږ نښانې په ډاګه ښکاره بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون او همغه ذات دی چې تاسې له یو نفس څخه پیدا کړئ بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای دا نښانې موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوهه او ادراک لري وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون او همغه ذات چې له اسمانه یې اوبه ورولې بیا یې د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول بیا یې ورڅخه شنه ښېرازه کښتونه او ونې پیدا کړې بیا یې ورڅخه لاندې باندې سپرې دانې راویستلې او د خرماو له څانګو نه یې د میوو وږي شینګلې پیدا کړې چې له ډېر بار نیولو نه ښکته زانګي او د انګورو زیتون او انارو باغونه یې جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته څېرمه ورته هم دي او بیا د هرې یوې خصوصیات بېلابېل هم دي دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شي په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون د دې لپاره هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل په داسې حال کې چې هغه د هغو خالق دی او بې پوهې او بې ادراکه یې د هغه لپاره زامن او لوڼې جوړې کړې په داسې حال کې چې هغه له هغو خبرو څخه پاک او ډېر لوړ دی چې دوی کوي بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هغه خو د اسمانونو او ځمکې هستونکی دی د هغه کوم زوی له کومه کېدی شي چې له سره څوک د هغه د ژوند ملګری نشته هغه هر څه پیدا کړي دي او هغه په هر څه پوهېدونکی دی ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه
وهو على كل شيء وكيل. دا د الله ستاسو رب، هیڅ کوم بل خدای له هغه پرته نشته، د هر څه خالق. نو له دې امله تاسو د همغه بندګي وکړئ او هغه د هر شي ساتونکی څارونکی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. کتنې هغه نشي موندلی او هغه کتنې موندلی شي، هغه ډیر زیات باریک بین او باخبره دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وګورئ، تاسو ته ستاسو د رب له لوري نه د کتنې وړ روښنایي راغلي دي. اوس چې څوک له بینایي څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي، او څوک چې ځان ړوند واچوي خپل ځان ته به زیان واړوي. زه پر تاسو باندې کوم پیردار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. په دې ډول موږ خپل آیتونه بیا په بیلابیلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره یې بیانوو چې دا خلک به وایي تا له چا څخه زده کړه کړې ده، او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کړو. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ای محمد صلی الله علیه وسلم، د هغې وحی پیروي کوونکی اوسه چې پر تا باندې ستا د رب له لوري نازله شوې ده، ځکه چې له هغې رب نه پرته بل کوم خدای نشته، او په دې مشرکانو پسې پل مه وهه. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. که د الله خوښه وای نو هغه په خپله داسې لاره چاره برابرولی شوه چې دا خلک مشرکان شوي نه وای. ته موږ پر هغو باندې پیردار نه یې ټاکلی او نه ته پر هغو باندې مسلط ساتونکی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اے مؤمنان، دا خلک چې الله نه پرته څوک بلي هغوی ته کنځلې مه کوئ. چېرته داسې ونه شي چې دوی له شرک نه په نور الله وړاندې تګ سره د ناپوهۍ له امله الله ته کنځلې وکړي. مونږ خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړه وړه ښایسته کړي دي، بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوی له سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې که موږ ته کومه نښانه راشي نو موږ پرې ایمان راوړو. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې نښانې خو له الله سره دي، او تاسې څنګه وپوهول شئ چې که نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ په همغه شان د دوی زړونه او نظر اړو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل په ایمان نه راوړی. مونږ دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالاهنګه پرېږدو.